1203 کې وای اشوکا بادشاه شو د موریا سلطنت هغه دا جوړ کړی و. دا داسې طرز باندې جوړ کړی چې سړی حیران ورته پاته سي. السلام علیکم. د غرمې 3 بجې ولې شارده کې د غره په سر کې جوړ شوی 2000 کلنه پخوانی ټیمپل د لیدو لپاره موږ روان سولو. د لارې ویو ډیر زیات خوندور و، ټول اسمان وریځ نیولې وه، خو لارې ډیره سخته، خرابه او د غره و سر ته ختلې وه. زه په انتظار کې وم چې کله به ټیمپل ته ورسېږو، خو کله چې موږ د غره و سر ته وختل ورته ټیمپل د لیدو څخه زه حیران پاته سولم. دا د اوس وخت خلک چې وځان ته د ټیکنالوژي باچایان وایي، نو زه دا فکر کوم چې اصل پوه او هوښیار خلک خو هغه پخواني ولو چې دوی په هغه وخت کې بغیر ټیکنالوژي داسې کارونه وکړو چې له اوس وخت خلک یې نشي کولی. دا یو ډیر تاریخي ټیمپل دی، دی هم دا دی کې ناست دی. نو د دې هسټري چې دا هلته کښلې ده، زه به مو تاسو ته د دې هسټري در وښیم. خو دلته یو ماشوم ګرځي، هغه هم د دې کیسه تاریخ به راوښیي. دلته راسه، دا زما په شا داغه ته ولاړ یې. دا چی بچه ادھر آو، دی به حصه د هغه راوښیي، خرڅ به ورکړم، د دې حصه د هغه به ډیټیل به راکړي. دا د څه دپاره دی، دا چیش دی. 2000 کاله زوړ تاریخ دی. کله چې دلته دا بدمت و دا کېدی، دا هغه ټیم تاریخ دی چې اسلام نه و راغلی. تو بتائیے یہ تھوڑا ڈیٹیل سے بتایا مجھے. اس لیے کیونکہ جب مہمان آتے تھے ادھر بٹھاتے تھے وہ، اور ایک جگہ یہ ہے، ایک وہ ہے، اور ایک پیچھے ہے. کدھر ہے وہ والی جگہ؟ دا د میلمنو ځای دی. وہ جو ٹیمپل ہے وہ یہی ہے؟ یہ ٹیمپل بیچ میں، اور یہ مندر ہے. مندر کا ہے یہ مندر ہے، اور یہ پیچھے ٹوٹ گئے. یہاں پر یونیورسٹی بھی تھی؟ یونیورسٹی کے پاس ٹوٹ گئی. پیچھے تھی؟ یہ بہت پرانا. اچھا، وہ کیا تھا؟ وہ ہماری آرمی نے بنایا کہ ڈیوٹی کرتے تھے. اچھا، دا یو ډیر پخوانی ځای دی، ډیر زوړ تاریخ لري. ملګري مې هلته ناست دی، ځان وساکي د ریفریشمنټ لپاره به یو څه خوري. موږ به هم هلته ورسو. دلته د ټیمپل و څنګ ته یو کیفې جوړه سوې وه. ملګري مې هلته ناست ولو، د چای آډر یې ورکړی و. زه هم هلته ولاړم. په دا کیفې کې د دې ټیمپل په اړه تاریخي کتابونه پراته ولو. نو ما هغه وویل، دلته مې چای وکړې او یې څه عکسونه مې هم واخیستل. انشاءالله خیره. دلته په دې کیفې کې مې د دې ځای څه هسټري وویله چې لږ زما، زه خو د ذهن د خوا مې څه کمزوری یم، خدای لږ ما سر په خلاص و. هغه دا و چې دغه یو مندر دی، دا مندر دی او دې سیر ته یونیورسټي او دا ټوله کیله ده. دا وایي په 203 کې مې بي اشوکا بادشاه نومېدی چې د موریا سلطنت یو باچا ولو. په 203 انګریزي تاریخ هغه وخت کې دغه ځای جوړ کړی دی، دا ټیمپل یې جوړ کړی دی. بیا د هندوانو یو غټه یونیورسټي هم دلته وله، او هغه یونیورسټي چې وه ولې د 1300 کاله پورې وچلېدله، د انګریزي تاریخ 1300 کاله. نو هغه څه تاریخي اثرات یې اوس هم شته. او دلته وایي ډېر خلکو تعلیم کړی ولو. د 1400 عیسوي د انګریزانو په هغه وخت کې بیا دا چې وله بنده سوله، ختم سوله. دننه وی اوس دلته زنانې ناستې دي. موږ خو نو په ویلا کې زنانې نسو راوستی چې اوس دا نه وایي، زه به خواته ورغلی وای. خیر، دوی به اګنور کړمه، ور به سم. نو دا ګوري، دا د هغه وخت سره 203 کې وایي اشوکا بادشاه چې و د موریا سلطنت هغه دا جوړ کړی و. نو د هغه نشان له اوسه دا دی پاته دی. څنګه وایي، څه تاریخ سم درته ووایي. غټ کتاب و، بس ما د شارټ کټ سره درته ووایي. او دې ویو ته تاسو ګورئ څومره خوندور سیمه. आजकल आप देख रहे हैं यंग जनरेशन जितनी भी 28-30 हार्ट अटैक होंगे, इनकी हमारी खुराकी चीजें आसान
یو شی تاسو په دې کې لیدی سي دا داسې طرز باندې جوړ کړی چې سړی حیران ورته پاته سي. اوس په دې دغه کې څه دی دې دیوالو مابینځ کې د سیمنټ شاندې یو شی استعمال سوی دی چې ګوره څه دي دا اوس ډېر زوړ تاریخ ډېره غټه هسټري سنبال کړې ده. 283 ونیسي اوس د 2024 چلیږي څو کاله سوري 2024 کې پنځه موږ څه هم تاریخ سره ګډوډ شي.